نن غواړم د داسې موضوع په اړه خبرې وکړم که دا د انسان په زړه کې پیدا شي نو د هغه ژوند بدلوي، عبادتونه خوږوي او زړه ته سکون ورکوي. هغه موضوع د الله جل جلاله سره محبت کول. ورونو، موږ ټول وایو چې موږ د الله جل جلاله سره مینه لرو، خو کله مو له خپل ځان څخه پوښتنه کړې چې زموږ د محبت نښه څه ده؟ کله چې یو انسان له چا سره مینه ولري، هغه به تل د هغه یاد کوي، د هغه خبره به مني، د هغه د خوشحالۍ لپاره به هر څه کوي. نو که موږ وایو چې موږ د الله جل جلاله سره محبت لرو، نو بیا باید موږ وګورو آیا موږ لمونځ په وخت کوو؟ آیا موږ د الله جل جلاله حکم اطاعت کوو؟ آیا موږ له ګناهونو څخه ځان ساتو؟ ګرانو وروڼو، الله جل جلاله موږ سره دومره محبت کړی دی، پرته له دې چې موږ ځینې وغواړو هغه موږ ته نعمتونه راکوي. کله چې موږ ناروغه شو، الله جل جلاله شفا راکوي. کله چې موږ غمجن شو، الله جل جلاله سکون راکوي. کله چې موږ ګناه وکړو، بیا هم الله جل جلاله د توبې دروازه خلاص ساتي. نو داسې مهربان رب سره محبت نه کول څومره لوی بې انصافي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هیڅ یو بنده تر هغه کامل مؤمن نشي کېدی تر څو چې الله جل جلاله د هغه رسول ورته له هر څه نه زیات محبوب نشي. ورونو، که غواړئ چې د الله جل جلاله محبت ستاسو په زړه کې پیدا شي، نو دا څو کارونه وکړئ. اول، قرآن کریم زیات تلاوت وکړئ، ځکه دا د الله جل جلاله کلام دی. دویم، د الله جل جلاله ذکر وکړئ. دریم، په پټه دعا وکړئ او الله جل جلاله سره خبرې وکړئ. کله چې بنده د شپې په تیاره کې لاسونه پورته کړي او ووایي الله زه تا سره محبت لرم، نو یقین وکړئ الله جل جلاله د هغه بنده دعا اوري او زړه یې له خپل محبت نه ډکوي. ګرانو مسلمانانو، د دنیا محبت لنډ دی، مال ختمیږي، خلق بدل شي، خو الله جل جلاله محبت تل پاتې وي. نو راځئ چې خپل زړونه د الله جل جلاله د محبت نه ډک کړو. الله جل جلاله دې زموږ زړونه د خپل محبت نه ډک کړي. الله جل جلاله دې زموږ څخه راضي سي